په هغو سترګو مې ګوره لکه وم چې هسې نه د زړګي سره لکه یم چې وایم هسې نه کاروان منزل غلط کړي ګام په ګام سره مشالونه بلوم چې لار کې ډېرو ښکلو ځان سره میلمه کړم منتظر د شاخوبان کلي ته تلم چې ډېرو خوږو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله یې له ډېر ګران ملګري نور محمد اظهار صاحب سره ناست یو چې د بیډ بابا پښتو ادبي مجلس ډبره سرپرستیاله ده اوس راغلی د خپل کلي ته او له ده نه خپله مرکه ریکارډ کوو او هغه تاسو ټولو ملګرو ته به ډالۍ وي نو راځئ چې له نور محمد اظهار صاحب سره خپله مرکه جاري وساتو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لار چوشي جای مخ چې ټولو مینوالو چې چوره کسان موږ په سکرین ګوري ټولو ډیره مننه کوم خاص کار د اکرام چې ادبي خدمات یې له هیچا ځای پټ نه دي په لاره بره پښتونخوا چې نوم تللی ده هر څوک یې ادبي ملاقاتو په نوم پیژني خپل زیار خپلې ستړې جاري ساتي داسې ورک شاعران سکرین ته راوړوي موږ یې د ډیره زیاته شکریه ادا کوو جانانه هر ځای پکې ستا ذکر دی په دې کتاب کې هر یو باب مې ګوره اوس به پیغور د تصویر نه وي درته چې در یادېږم کتاب مې ګوره مننه یوه بله کیسه ده چې وران مو سره نه کړي روغولو تمه مه کړه زما او ستا په منځ کې شیطانت کوي دا خلک جانان ستاسو کلی عجیبه غوندې رواج دا نه لاس ورکوي چاته او نه ست کوي دا خلک تا ته در مجبور یم کیسې خو ځکه سپورې کړې غزل ده چې تا ته در مجبور یم کیسې خو ځکه سپورې کړې هلته دې چه ویل راته او دلته کیسې نورې کړې بیا به پرې د خلکو د زړګوټو خونې وسېځي بیا لیونۍ زیړ مازدیګري ته سترګې تورې کړې ته یې سرتور شوی رواج تا سماج ته راوستو تا له خپله لاسه پښتنې پیغلې سرتورې کړې دا څنګه مالیارې پښتانه دې پکې وکرل تا خو په سرونو ګلدرې راته سمسورې کړې هلته خو دې وخندل رقیب سره په بړک باندې دلته دې زما په خوار زړګي لمبې راپورې کړې ته لا دې کې شک ګڼې یقین دې څنګه راولم دا سپینې جامې مې ستا د عشق په داغ تورې کړې هسې بلاګانې وي زاره برګې سترګې تورې پرنجو یې چې کړې لا یې سړي خورې کړې ویل یې د یارۍ دومره ټینګتار په سړیو کې سړی دې ته مجبور کی چې انکار په سړیو کې له دغه دا تاړېږي نه مطلب کوي په خلکو تر هغې پورې خاندي چې خپل کار په سړیو کې ویل یې دروغجن یې بیا راجې ناسې وایې په تکو سرو غرمو چې انتظار په سړیو کې د ادبار وختونه نه دي د ادبار زمانه لاړه ادبار کې به دې وخوري چې ادبار په سړیو کې ته خو چې راجې مشام تیاره خوروي اظهار هسې خامخا سینګار په سړیو کې ډېرو ګرانو ملګرو دا نور محمد اظهار صاحب چې تاسو ته ډېر ښکلي کلامونه وویل او په زیړ مازدیګري باندې د شعرونو بمباري په تاسو ټولو ملګرو باندې وکړه او ډېر خوند به مو ځینې اخیستی امید کوو خو دا وخت زموږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېږي په راتلونکو نورو پروګرامو کښې به بیا سره یو جده کېږو موږ ټولو یارانو ته راکوي اجازت دی لوی الله په امان